څنګه کولی شو د پوکو M4 Pro موبایل بایپاس کو؟ نه کله تاسو موبایل ریسټور کړئ نه وروسته داسې نه جمیل غواړي. کوډ یې موږ تیار نه ده. نو اکسیبیلیټي آپشن یې فالو، سرچپه ایل پې رسمو. دلته ګوګل اسسټنټ ورته وایو، مایک ته نږدې باید وویل شي. اوس پکې یوټیوب سرچوو. اباوټ ته راځو. په دې برخه کې اوس ورته www.google.com سرچوو. ځکه که چیرې موږ مستقیما www.droom.com سرچ کړو، بیا کوم برخه چې موږ په کار ده په اسانۍ سره نشو پیدا کولای، نو په ګوګل کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. بایپاس ګوګل اکاونټ 2023 دا برخه کې کړو. لومړی راځو ګورو چې آیا کوډ قبلوي که نه. زیاتره موبایلونه چې دي کوډ قبلوي، اجازه دې ته نه چې نور طریقې پې وکړي. دوه ځله چې کوډ داخل کو، نو کله چې موبایل وتو دا په دې معنی چې دا کوډ نه مني. نو اوس به بیا څه کوو؟ راځو موبایل یو ریسټورو. بعضې موبایلونه چې دي که چېرته مثال کوډ وانخلي، تاسو به یې د داخل نه ریسټوروئ. بیا د هغه نه بعد چې کوم دغه صفحې ته راغلی، کوم چې موږ کوډ ورکوو، نو هلته څه کوي؟ بیا کوډ اخلي. خو هغه په هیڅ صورت کې تاسو یې د داخل نه ریسټور کوئ. که چېرته یې تکمه نه یې ریسټوروئ، بیا نه هغه کېږي، کوډ نه اخلي. اوس بیا د سره راځو. نو اوس راځو کوډ ورکوو چې آیا اخلي یې. کوډ یې واخیستو، لوډینګ اپس ته.
ها تاسو وینئ چې دا کار نه کوي او سیټ اپون چې وایي بیا د سره کېږي که چېرې موبایل ګول او چالان کې بیا هم همدغه مسله پکې راځي او دا مسله په سامسنګ موبایلو کې بیا داسې حل کېږي که چېرې دغه میسیج یې ورکړو تاسو به موبایل ریسټارټوئ بیا به خپل صفحې ته راځي هوم پیج ته خو په پوکو موبایل کې بیا داسې نه ده نو راځئ چې اخري طریقه درته وښیم چې څنګه کولی شئ دا بایپاس کړئ accessibility او پالو ځل بیا ورته ګوګل اسسټنټ وایو که چیرې بعض وخت دا ګوګل اسسټنټ تاسو ورته وایي هلته درته وایي چې اکاونټ کې داخل شئ نو داسې به کوئ چې اکسیبیلیټي به یې غیر فعاله کوي بیا به لومړۍ صفحې ته راشئ بیا به اکسیبیلیټي فعاله کوي نو هغه اپشن بیا نه درکوي نو تھینکس نو غواړو چې اکاونټ پکې داخل کړو یو ځل بیا www.google.com دا پکې سرچوو دا چې سرچ کړو نه بعد پکې adroom.com سرچوو adroom.com چې سرچ کو بایپاس ګوګل اکاونټ 2023 دا برخه کې کړو اوس پکې سیټینګ ته راځو تاسو وینئ دا بیا هم کار نه کوي نو سیټینګ ته راځو چې سیټینګ ته راغلو نو بیا پکې کوم اکسیبیلیټي چې دا هغه پالو پکې کوم اپشن چې دا additional settings accessibility menu allow صحیح شو دمپال کو اوس په سرچ کې دلته فایل ورته لیکو اکثره وخت که چیرته تاسو د سیټینګ د لارې اپس ته لاړ شئ هلته کوم انډرایډ چې دا نه شئ پر سټاپ کولی یا ګوګل پلی چې دا نه شئ ډیزیبل کولی انډرایډ سیټ اپ د تیپ فور سټاپ ته اوس بیخي وضو د هغه نه د سیټینګ نه راځو د سره موبایل باید وای فای سره وصلي په دې ځای کې accessibility پالو ترڅو سیټینګ راشي سیټینګ بزر کلیک کوئ ترڅو کوم ګوګل پلی سرویس ډیزیبل شوی هغه انیبل شي فقط په همدې برخه کې به دا طریقه پې کوئ که چیرې د دې نه مخته یا وروسته دا طریقه وکړئ بیا کار نه ورکوي بیا یې تاسو نه
کوم کوډ چې دا غواړي یا جیمیل درنه غواړي